اشرف غني په خپل تازه مرکه کې څه وویل؟ تازه یې څه څرګندونې کړې دي؟ څنګه ټوله ملامتي پر ځان واچوله؟ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې د اګست په 15مه له پلازمینې کابله د روانېدو پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي او د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې له افغانستانه وځي. ښاغلي غني ویلي کله چې په وضعیت پوه شو نو هدایت یې وکړ چې خوست ته د روانېدو تابع دې ونیول شي، خو ورته وویل شول چې خوست هم سقوط کړی. نوموړي دا څرګندونې د بریټانیا د پوځ پخواني لوی درستیز جنرال نیک کارټر سره په ځانګړو خبرو کې کړي دي چې د بي بي سي انګلیسي او بي بي سي پښتو له لارې نن پنجشنبه خپرېږي. په دې ځانګړو خبرو کې پخواني افغان ولسمشر د اګست د 15مې یعنې د کابل د سقوط ورځې پیښو په اشارې ویلي دي چې د هغې ورځې پر سهار مې فکر هم نه کوه چې ماسپښین له افغانستانه ووځم. موږ ته ویل شوي و چې حقاني شبکه به کابل ته نه داخليږي، خو 2 ساعته وروسته وضعیت بدل و. د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر محب او د ولسمشر د امنیت ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان راغی او راته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی، که ما مقاومت کړی وای نو دوی ټول به وژل شوي وای. دا توان یې نه درلود چې زما او د محب دفاع وکړي. ډاکټر محب سخت وارخطا و، ما ته یې له 2 دقیقو ډیر وخت رانه کړ. زما هدایت دا و چې خوست ته د تلو تابع ونیسو، خو هغه یعنې محب راته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط کړی. زه نه پوهېدلم چې چیرې ځو. کله چې الوتکه پورته شوی له هغه وخت پوه شوم چې له افغانستانه وځو، نو دا هر څه ډیر ناڅاپه وشول. محمد اشرف غني په دې ځانګړو خبرو کې همدا راز ویلي دي چې د افغان سولې بهیر او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. ښاغلي غني ویلي دي چې د افغان سولې لپاره امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مخامخ طالبانو سره خبرو ته کېناست او له همدې کبله د افغان سولې بهیر د افغانانو مسله پاتې نه شوه، بلکې د امریکا په مسله بدله شوه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چېرته په افغانستان کې پاتې وای نو آیا نن به وضعیت بل ډول و؟ پخواني ولسمشر غني وویل چې نه، ځکه چې زه له بدمرغه په تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته هېڅکله فرصت رانه کړل شو چې طالبانو سره خبرو ته کینو. خلیلزاد ورسره کېناسته. د امریکا مسله به د افغانانو نه وه، موږ یې په بشپړه توګه له صحنې ایستلې وو. له کابله تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یوازې پر خپله شخصي فیسبوک پاڼه راڅرګند شوی او دا یې لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې یې د کابل د سقوط په اړه خبرې خپرېږي. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر دې دمه ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ولسمشر غني د دغه تازه او څرګندونو په اړه خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.